عمران خان د ایکسپورټ یونیورسيټي الیکشن ته ولاړ دی. ملګرو په دې ویډیو کې ولې مکمل معلومات درکوم چې عمران خان د الیکشن وګټي نو عمران خان به څومره تنخواوي ملګرو، او عمران خان ته د څومره ووټونه دي د پکار دي څومره تعداد نو ملګرو نو دا به چانسلر جوړ شي. ویډیو راسره مکمل وګورئ ملګرو. لاول خو د یونیورسيټي په باره کې بحث کوو چې دا یونیورسيټي څومره غټه ده. ملګرو د یونیورسيټي چې ده نو په دې کې تقریبا 27 کالجونه دي چې هغه د پاکستان د یو غټ کالجونه نه غټ دي. هغه نه پس د وایس چانسلر تنخواه چې ده نو 1 میلیون پاونډه او د یو پاونډ چې دی نو په 157 کې دی د پاکستاني 157 روپۍ ته جوړیږي. نو د وایس چانسلر ده د چانسلر به څومره تنخواه وي ملګرو دا به تاسو ته بیا پته ولګي او دې ته هغه کسان ودرېدلی شي د الیکشن ته چې په کومه د دغه یونیورسيټۍ نه فارغ شوی عمران خان هم د چا نه کم نه دی، دغه یونیورسيټۍ نه فارغ دی. ملګرو آیا چې عمران خان ته څومره ووټونه پکار دی چې عمران خان چانسلر لاک کسان چې ووټونه استعمالوي چې په هغه کې 50% چاته میلاو شي نو هغه به څه کېږي هغه به چانسلر جوړیږي ملګرو. آیا عمران خان به چانسلر جوړ شي ملګرو؟ عمران خان وایي مخکې هم په یونیورسيټۍ کې څه چانسلر جوړ شوی او د 2005 نه 2013 پورې هغه چانسلر جوړ شوی و ملګرو. هغه اوس چې دی تاسو ته پته ده عمران خان چې دی په جیل کې دی اوس هم پته نه لګي چې عمران خان به الیکشن وکړي که نه کړي ځکه چې د پاکستان حالات تاسو ته ښه پته دی چې ورځ په ورځ باندې خرابېږي. او انشاءالله که عمران خان ودرېد نو عمران خان به ضرور ګټي او د هغه سري د هغه به تنخواه ډېره زیاته وي د پاکستان د وزیر اعظم نه به عهده غټه وي ځکه چې غټ وزیر اعظمان ورته ولاړ دي او عمران خان ایکسپیرین ډېر زیات دي. تاسو په دې باره کې څه وایئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او ضرور ښه غوندې کمنټ وکړئ.